اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مالدارانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. غوښتل مې چې نن په یو نوې موضوع باندې بحث وکړم. ځینې مالدارانو موږ ته پیغامونه رالیکلي وي، کمنټونه کړي چې هغوی په فارمونو کې د اقتصادي ستونزو سره مخ شوي، یا کله کله پیغام کوي وایي چې یاره ډاکټر صاحب زه غواګانو ته خوراک ورکوم او خوراک چې د قیمته تمامیږي او هغه اندازه شیدې چې تولیدیږي د هغې مصرف مې وباسي. دا تر دوو شیانو پورې تړاو لري. لومړی دا چې د شیدو بیه د دولت د پالیسیو پورې تړلې ده چې هغې وکولی شي په وارداتي شیدو باندې خپله ستراتیژي عملي کړي. دویمه برخه چې د هغه د غذا پورې تړلې ده. غذا چې د تقریبا د 50 نه تر 80% پورې مصرف چې ده د خوراکي پورې تړلی دی. اوس که چېرته تاسې په سالمه طریقه باندې خوراک ورنه کړئ نو دا د دې باعث ګرځي چې تاسو مالي زیان وکړي. اوس زه راځم تاسو دا تشریح کوم چې څنګه کولی شو د دې مالي زیان نه ځان وساتو. ګورئ ښه، یوه غوا د ورځې کم از کم د 300 ګرامو نه تر 400 ګرامه پروټینو د ضرورت لري. په همدې ترتیب باندې د 15 میګا کالوري انرژۍ نه ونیسه تر 9 یا 10 میګا کالوري انرژۍ پورې انرژۍ د نیټ انرژۍ یا انرژۍ ته ضرورت لري. دا به د غوا د کمه کوي. دا د دوو منبعو نه به ترلاسه کوي. یوه برخه علوفه واښه دي، دویمه برخه چې دا غلجات، کنجاړي یا کنسنټریټ دي. اوس د دې د خاطره چې د خوراکۍ څخه په اقتصادي ډول باندې استفاده وشو، تاسو باید په اعظمي توګه باندې د علوفي یا د وښو ښه برخه غوا ته ورکوئ، تر څو د کنسنټریټو یا د غلجاتو د کنجاړو برخه چې د تاسو د هغه محفوظه کړو، هغه باندې ډېر مصرف رانه شي. نو موږ سره د غواګانو د تغذیې په برخه کې دوه مهمې منبعګانې دي. لومړی منبع چې دا هغه د جوارو سایلج دی. د جوارو سایلج ولې؟ لومړی دا چې د جوارو سایلج یا د جوارو اچار چې دا ما په مخکینی ویډیو کې تشریح کړی دی، د جوارو سایلج 8% پروتین لري او تقریبا 1.5 میګا کالوري نیټ انرژي پر لاکټیشن یا د شیدو د اړتیا د پوره کولو انرژي لري. که چېرته تاسو خپلو غواګانو ته 20 کیلو د جوارو سایلج تغذیه کوي، نو دا کولی شي چې د غوا تقریبا هغه کوم ورځنی ضرورت د انرژۍ چې دی دا هم پوره کړي او دومره انرژي ورسره ورکړي چې هغه د 10 کیلو شیدو دپاره کفایت کړي. د دې سره خوا کې دا چې سایلج د ضعیف پروتینو منبع ده، نو د یو قوي بلې وښو منبع ته موږ ضرورت لرو چې هغه موږ اکثره وخت د رشقي یا د شفتلې څخه استفاده کوو. موږ عموما د رشقي څخه استفاده په دې باندې کوو چې هغه 1 کالو کړو نو 100 کاله د هغې نه موږ ګټه اخیستلی شو. رشقه 14% پروټین لري، یعنې که چېرته وچه شي نو د وچې رشقې څخه 160 ګرامه پروټین ترلاسه کېږي. دا هغه مقدار پروټین دی چې دا تاسو کولی شئ چې په 1 کیلو غنمو کې پیدا کړئ. یعنې 1 کیلو وچه رشقه چې دا د پروټینو اندازه چې دا د غنمو سره معادل یا د دنه سره کېدای شي دنه پورته وي. که چېرته تاسو د بیدا عموما کله چې تاسو رشقه وچه کړئ، دا موږ په بیدې یا د فارسي لغات دی ته موږ بیا بیده ویو. نو وچه رشقه چې دا هغه ضعیفه چې د 14% پروټین لري او د دنه که چېرته په ښه شکل باندې دا ذخیره شي نو دا کولی شي تر 22% پورې حتی تر 30% پورې پروټین لري. یعنې د دې د پروټین که چېرته تاسې په ښه طریقه باندې رشقه وچه کړئ نو د دې د پروټینو دا کوم ارزښت چې دی 30% دا عیناً د پنبهدانې د کنجاړۍ سره معادل دی. اوس که چېرته تاسې غوا ته 20 کیلو د جوارو سایلج ورکړي او کم از کم 15 کیلو وچه رشقه ورکړي، نو دا کولی شي چې د غوا د پروټینو د انرژۍ ضرورت هم پوره کړي، ورسره خوا کې کولی شي چې د 10 نه تر 14 کیلو پورې شیده هم پې تولید کړي. د دې نه اخوا چې کله بیا تاسو غوا ته د اوړو بور ورکوئ، د غنمو بور، کنجاړه ورکوئ، منرالونه ورکوئ، هر څه چې ورکوئ، هغه کولی شي چې د شیدو تولید د 15 لیتر نه ویسي څو ته 10 لیترو ته ویسي. په افغانستان کې څه کېږي؟ په افغانستان کې زموږ مالداران چې دی بوس ورکوي غواګانو ته. بوس چې دی د پروټینو ضعیفه منبع ده، د انرژۍ هم ضعیفه منبع ده. د هغې نه اخوا قیمته دي 10 روپۍ، 10 افغانۍ یا 12 افغانۍ باندې، یا زه نه پوهېږم چې اوس په افغانستان کې د دې قیمت څنګه وي.
د یو خوا تغذیوي ارزښت کم دی، د بل خوا چې دی د هضم هم سخت دی او هغه کومه انرژي او پروتین چې پکې دی هغه هم دی. نو د یو خوا نه تاسو غوا ته لږ غذایي مواد ورکړل، د بل خوا نه چې دی غیر اقتصادي تا ته تمام شو. درېیمه دا ده چې بیا کله تاسو د بوسو سره د 10 کیلو وچو بوسو سره تاسې کنه کانسنټریټ یا غلجات ورکوئ، نو دا د دې باعث ګرځي چې غوا هغه د خپل ضرورت وړ پروتین، انرژي یا مثال درکم دا غذایي مواد د دې په ځای چې د علوفي او د وښو څخه ترلاسه کړي، هغه د څه نه اخلي؟ هغه د غلجاتو څخه، د بور څخه یا وچ ډوډۍ څخه یا د کونجاړۍ څخه اخلي. مثال درکم، په تیر مثال کې ما تاسو ته ویلي که چېرته تاسې 15 کیلو وچه رشقه ورکوي او 20 کیلو سایلج ورکوي، دا مثال داسې لري لکه تاسو چې 11 کیلو وچ بوس غوا ته ورکوي. اوس دا 11 کیلو وچ غوا بوس هم دومره کولی شي چې غوا د غوا ضرورت پوره کړي، اضافي دغه نشي کولی، اضافي شودو دپاره دغه نه لري، هغه کومه ظرفیت چې دی وړتیا نه لري. خو که چېرته تاسو 20 کیلو سایلج ورکوي او 15 کیلو وچه رشقه ورکوي، نو دا د وچو موادو په حساب باندې هماغومره معادل دی لکه څومره چې 10 کیلو وچ بوس دي. خو د دې ارزښت ته وګوره چې په اقتصادي لحاظ باندې 20 کیلو سایلج په 100 روپۍ تولیدېږي، 15 کیلو سایلج په 100 روپۍ رشقه وچه رشقه چې ده که چېرته تاسو خپله تولید کړي، زما منظور دی نه چې تاسو باید خپل فارم کې تولید کړي، نه یې د بهر نه واخلئ، ځکه اکثره چې تاسو د بهر نه اخلئ نو هغه به یې څنګه دي قیمت تولیدېږي. نو زمونږ په وطن کې خلک وچ بوس ورکوي، جمع چې ورکوي دا وچه ډوډۍ ورکوي، کونجاړۍ ورکوي، دا شی نه ورکوي. نو غوا مجبوره شي چې د خپل ضرورت وړ غذایي مواد د دې په ځای چې د علوفي څخه ترلاسه کړي، هغه د چی نه اخلي؟ د کونجاړۍ څخه اخلي. نو په حقیقت کې هغه اپریشن کاسټ یا د غوا د ضرورت کوم چې په کار دی هغه د چی نه پوره کېږي؟ هغه د کانسنټریټو نه پوره کېږي. نو ځکه بیا چې کېږي تاسو چې کله د بوسو سره وچه ډوډۍ او لږ معمولي شنه ورکړي، هغه څنګه هغه غیر اقتصادي تمامېږي. نو د دې حل لاره څه ده؟ اول باید تاسو مخکې د دې نه چې تاسو باندې سیزن راشي، تاسو باید د جوارو اندازه په کافي اندازه باندې چې د جوارو کرئ، د هغې دپاره مشینرۍ موږ راغوښتي دي، کولی شئ هغه واخلئ، کېدای شي نور تاسو بیا خپلې جوړې کړئ، د بل ځای نه بیا کړئ. نو لومړی شی دا دی چې تاسو د جوارو سایلج جوړ کړئ. دویمه دا په کافي اندازه باندې ځمکه ولرئ، شوتله یا مثال درکم دا رشقه چې ده دا تاسو وچه کړئ، په بیده باندې واړوئ. دې طریقه به موږ هم تاسو ته وښیو، کېدای شي ځینې ویډیوګانې زموږ په صفحه کې تاسو پیدا کړئ. دا تاسو په رشقې په وچه کړئ، د وچې په شکل باندې ورکړئ، تر څو هم د غذایي موادو د کلسیم منبع، د فاسفورس منبع او ورسره خوا کې د پروټینو ښه منبع ده او سایلج چې دی د انرژي ښه منبع ده. نو دا دوه شیان چې تاسو دلته مخکې کړو، نو دې کې په اتومات ډول یا په خالص ډول باندې د غوا ضرورت هم پوره کېږي، د 10 نه تر 15 کیلو پورې شود هم تاسې درکوي، او ورسره خوا کې هغه ستاسو کوم اضافي مصرف چې عموما غلاجات، کونجاړۍ او دا شیونه چې دي دا قیمت یې په بازار کې، نو د هغې مصارف ستاسو کمیږي. نو هماغه اندازه شیدې چې تاسو غواړئ، مثال درکړم د دغه نه ترلاسه کړئ، د بوسو او د کونجاړۍ او د دې شي نه د هغې نه ترلاسه کړئ، تاسو کولی شئ په ډېر مؤثر شکل څخه او په ارزانه ډول باندې د دې بلې لارې نه حاصل کړي. الله جل جلاله وکړي چې ما د ویډیو سره ستړي شوي ناستئ، ښه وخت ته غواړم. د دوستانو ملګري میسج کوي، د دې پیغامونو جواب باید ورکړو. مننه.